د تش په نوم متحد جبهې مشر سمیع سادات په دې وروستیو کې خیالي ارقام خپاره کړي او وعده یې کړې چې د افغان حکومت تر واکمنۍ لاندې یې په تیرو 3 میاشتو کې له 140 د زیاتو پخوانیو عسکرو او نظامیانو وژنې ثبت کړي دي چې له شکنجو سره مخ وو. سمیع سادات د هغو پخوانیو نظامیانو انځورونه خپاره کړي چې ان د 2015 کال د جولای میاشتې په نیمایي کې هم خپاره شوي وو. هندوکوش غږ له یاد ادعا سره خپاره شوي انځورونه څېړلي او دې پایلې ته رسېدلی چې د سمیع سادات لخوا خپاره شوي انځورونه د ټیلیګراف په نوم یوې ورځپاڼې لخوا د تبلیغاتي موخې پر بنسټ د 2015 کال د جولای میاشتې پر 14 نیټه هم خپاره شوي وو. یاد انځورونه د هغو پخوانیو نظامیانو وو چې یو شمېر د شخصي بدیو، دایمي ناروغیو او نورو غیر سیاسي علتونو له امله وژل شوي وو. سمیع سادات په تیرو 3 میاشتو کې د وژل شوو نظامیانو له ارقامو سره هیڅ داسې کره شواهد او اسناد نه دي خپاره کړي چې د نوموړي ادعا ثابته او کره وښيي. دا ناڅرګندتیا مو د افغان حکومت د مخالفینو هغو تبلیغاتي هڅو ته پام مړوي چې خیالي ارقام له تبلیغاتي انځورونو سره یو ځای په تکراري ډول خپروي او غواړي اما اذهان مغشوش، ویره خپره او خپلو شومو موخو ته ورسیږي. هندوکوش غږ د یو شمېر هغو تبلیغاتي ادرسونو، رسنیو او اشخاصو څرګندونې هم په نښه کړي چې په تیر 2015 کال کې د ټیلیګراف ورځپاڼې خپاره شوي انځورونه راپور کړي او د تبلیغاتي استفادې لپاره خپاره کړي وو. مګر دا مهال یو ځل بیا د سمیع سادات لخوا د خیالي ارقامو تر خپرېدو وروسته بیا ځلې تازه او خپاره کړي دي. بلخوا افغان حکومت همیشه ژمنه کړې چې د مشرتابه د فرمان پر بنسټ ټولو پخوانیو نظامیانو او کارکوونکو ته شوې عمومي عفوه په جدیت سره تطبیق شوي او نه پرېږدي چې څوک انتقام واخلي. مګر د افغانستان ضد تبلیغاتي ادرسونه بیا همیشه هڅه کوي چې په تبلیغاتي ادعاو د افغانستان وضعیت نارامه او وګړي له شخصي امنیته بې برخې وګڼي. خو دا هڅې همیشه له خنډ سره مخ شوي او د ناسمو تبلیغاتو اصلي بڼه یې روښانه شوې ده.